بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خویندو ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره که تاسو ته یاد شي ما د پیاز باره کې تاسو سره یو ویډیو شیر کړی د په دې چینل باندې او هغه ویډیو ډیرو کسانو وکتله او ډیرو کسانو په هغې باندې کمنټس وکړل چې یاره پیاز چې کوم دی واقعي ډېر ښه څیز دی او ډېر خلک یې استعمال هم کوي خو ډیرو خلکو چې کوم کمنټس کړي دي نو هغه دا کړي دي چې یاره د پیاز استعمال د دې فایدې خو تاسو بیان کړي خو دا څنګه استعمال کو څومره استعمال کو او په کومه طریقه استعمال کو چې دې سره موږ ته مسلې هم نه کیږي او دا کومې فایدې چې تاسو خولې دي چې دغه هم ته موږ حاصل کړو. د پیاز باره کې که تاسو وګورئ ما تاسو ته ویلي چې دې کې اوبه ښه ډېرې دي، دې کې نمکیات ښه ډېر دي، دې کې انټي اکسیډنټ ښه ډېر دي، دې کې چې کوم دی مختلف منرلز دي چې د هغې استعمال سره ستاسو سکن، ستاسو ویښته، ستاسو نظر، ستاسو اعصابي نظام او خصوصا پیاز باره کې چې کوم ریسرچ شوی دی هغې باره کې دا د چیرې دا د کینسر نه بچ کېدو دپاره یو ډېر زبردست څیز دی که تاسو دې استعمال کوئ نو تاسو ته به کینسر نه کېږي یا د کینسر علامات چې کوم دي یا د کینسر خطرات چې کوم دي هغه تاسو کې کم نه کم وي. نو څنګه چې زما وروڼو خویندو دا تپوس کړو چې پیاز په کومه طریقه موږ استعمال کوو د پیاز طریقه استعمال دا دی چې که دا تاسو د ماسپښین په ټایم کې د ورځې استعمالوي دا تاسو لپاره بهترین دی ځکه چې اکثر د شپې کم خلک استعمال کړي نو دې سره یقینا یو څو څیزونه کېږي او ډېرو خلکو ته کېږي چې د زړه سوځېدل، هارټ برن یا بدهضمي شان کېدل یا د ترخې اوبه خولې له راتلل یا ګیس پروډکشن چې خېټه ورسره پړسېږي نو دا ډېرو خلکو ته کېږي. نو دا که تاسو د ورځې استعمال کوئ او یو میډیم سایز پیاز دا زموږ د ټولې ورځې دپاره کافي دی. ډېر غټ پیاز یا ډېر زیات پیاز استعمال چې کوم دی هغه هم ستاسو د معدې او هاضمې دپاره نقصاني کیدی شي. نو د ښه صحت دپاره بس یو میډیم سایز پیاز تاسو دپاره شواروز کې دا کافي دی که تاسو استعمال کوئ. اوس د دې استعمال که تاسو کوئ نو د زړه سوځېدو نه، د بدهضمۍ نه او دې نه بچ کېدو دپاره که تاسو د پیاز کټ کوئ سلادو کې او دا لږ ساعت اوبو کې پرېږدئ، وینځئ او هغه بیا خورئ، په هغې باندې نیمبو وغیره واچوئ نو د دې د تیزابیت هم کم شي او د دې کې چې دا کم د هارټ برن یا د زړه سوځول یا د معده سوځول یا دې نه بعد بیا ګیس جوړېدل دي نو ورسره کم نه کم شي. دویمه خبره د دې فایده بیا دا ده که تاسو خیال کړي تاسو چېرته لاړ شئ یو ځای نه بل ځای ته ټریولینګ کوئ او تاسو اوبه بدلې شي نو اکثر ستاسو دا خېټه خرابه شي. اوس که تاسو د دغه ټریولینګ دوران کې د پیاز استعمال په دې طریقه کوئ چې دا کټ کوئ، دا ووینځئ او د دې استعمال وکړئ نو تاسو ته د خوراک نه بعد یا د اوبه بدلیدو نه بعد د ډایریا یعنې د خېټې او د هاضمې خرابېدو د چانسز دا کم نه کم شي. نو دا یو ډېره لویه فایده ده. نور طریقه استعمال تاسو سلادو کې استعمالولی شي، تاسو کټوۍ کې استعمالولی شي، په هر طریقه باندې دا استعمالیدی شي خو چې دا کومه طریقه ده ته ما وښوله که په دې طریقه باندې استعمال کړئ نو هغه ساید افیکټس چې کوم دي تاسو ته کم نه کم شي او فایدې تاسو ته زیات نه زیاتې شي. عزتمندو امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند دي او که دا فایدهمند وي نو دا معلومات خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او انشاءالله نوې ویډیو انتظار کوئ. نوې ویډیو کې به تاسو ته نور د صحت او د عام څیزونو باره کې معلومات در کوم. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.